شام د اصحابو د ایمان داستان. مغلوبه هغه کتابیان د کلیساو دغه پیروان د کلیساو دغه پیروان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، د اسلام رڼا راډیو درنو قدرمنو اوریدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. دا د الخادم سردار محمد د فتوح الشام د خپرونې سره ستاسو ښاغلو او اغلو کوربتوب کومه. هیله مند یم چې د خپرونې تر اخري شیبو پورې راسره مل اوسئ. حشو پلاس د اسلام ولید ظالم خپل انجام واورئ